دا یو بنیادی اصل چې د مسلمانانو د ایمان د کمال لپاره یو بنیاد دی او د دغه بنیاد نه ناخبره خلک او یا د دغه بنیاد د نړولو کوششیان پخپله هم د کامل ایمان او صحیح ایمان نه خلاص دي او نور سوچا ساده مسلمانان وروڼه هغوی هم د کامل ایمان د برخې نه بې برخې کول غواړي. هغه بنیادي اصل تعظیم او احترام او قدر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې بیان کې به یو طرف ته یو څو نصوص ترجمه په ضمن کې بیان شي چې رب کریم هم په کلام شریف کې امت محمدی او عام خلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعظیم باندې مامور کړي. د دې بالمقابل هغه خلق چې هغوی د دې تعظیم نه بې برخې دي. شان مصطفی صلی الله علیه وسلم نه ناخبره دي او یا خبر دی خو تجاهل کوي، ځان په زوره جاهل حساب کړی دی او د دغه شان متعلق کمزوري خبرې د خلکو ذهن کې کینول غواړي. نو د هغې متعلقه به چند نصوص بیان شي چې د هغه خلکو سزا څه شی دی شریعت محمدي کې. نو د تمام بیان خلاصه د محبین الرسول او د هغه کسانو چې تعظیم کنندگان د شان مصطفی دي د هغوی شان او مبغضین الرسول او هغه کسان چې هغوی د محبوب صلی الله علیه وسلم په شان کې بې ادبه دي د هغوی شرعي سزا په شریعت محمدي کې څه شی ده د علماء کرامو او د صحابه کرامو د فتوا په ضمن کې به بیان شي انشاءالله. او دا داسې یو موضوع ده چې د دې نه ما سبق کې علماء کرام هم ساکت نه دي پاتې شوي بلکې د نن نه 600 کاله وړاندې کم و زیات امام تقی الدین السبکي رحمه الله په دې موضوع باندې دوخیم کتاب لیکي په نوم د السیف المسلول علی من سب الرسول سره. تیرا را ایستلی شوي توره د هغه چا په ګردن باندې چې هغوی د رسول الله مبارک د شان ګستاخ دی په دې نامه باندې کتاب لیکلی او پخپله ابن تیمیه هغه هم په دې موضوع باندې د هغه چا په رد باندې کتاب لیکلی دی چې هغوی د شان مصطفی تنقیص کوي په نوم د الصارم المسلول على شاتم الرسول. الصارم المسلول على شاتم الرسول دا د ابن تیمیه تصنیف دی په دې موضوع باندې. معاصرینو علماو کې هم په دې موضوع باندې لیکل شوي دي په نوم د السیف البتار لمن سب النبي المختار سره. دا داسې یو موضوع ده چې سب اگر که په عربی کې کنزلو ته وایي خو د شان د رسول الله مبارک خلاصة الفتاوی دا ذکر کړي دي چې کنزل د رسول الله مبارک د هغه ذات کې د هغه شان کې د هغه په علم کې یا هر هغه شی چې هغه طرف ته نسبت کېږي په هغې کې د یو عیب پیدا کولو کوشش دا کنزل دی. داسې کنزل نه لکه دا مونږ او تاسو چې پښتنو کې یو بل ته وایو ستا داسې کړي. مراد د سب نه هغسې کنزل څوک رسول الله مبارک ته نه کوي او نه چا کړي. مراد د سب نه چې علماء کرام وایي چې وروسته به فتوی پیش کړی شي چې صاحب الرسول چې دی د رسول الله مبارک بې ادبه د هغه سزا زمونږ په دین کې قتل دی او قتل بدون الاستتابت
توبه به هم ترې نه غواړي چې توبه وباسه بیا معافې ګینې که توبه وباسي بیا به معاف کېږي که توبه هم باسي دا به قتلول کېږي دا یې سزا ده زمونږ په دین کې او دغه سزا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم دا سزا اعلان کړې وه شاتم الرسول لپاره او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه خپل زمن کې هم د شاتم الرسول متعلق دا سزا اعلان کړې نو اصلا د هغه کسانو چې هغه بې ادب او ګستاخ دي د رسول الله مبارک د شان منکرین دي هغه چې رستو د شان تنقیص ته راځي د دې نه وړاندې چند مقدمات لري تا اول په هغه مقدمو باندې برابر کړي نو بیا ته خپله د رسول الله مبارک تنقیص ته جوړ شي تاکې بیا داسې بواسیر او کینسر را پیدا شي چې ستا زبان کنټرول کې نه وي هغه بیا چې روزانه پر مجلس کې خوځېږي د رسول الله تنقیص د دغې زبان نه روځي بیا نو هغه مقدمو نه ځان خبرول پکار دی اوله خطرناکه مقدمه د ګستاخان رسول دا ده چې هغوی د خلکو ذهن ته دا خبره رسوي چې تعظیم فقط د رب ذوالجلال پکار دی او د الہ نه سوا د بل چا تعظیم کول شرک دی عزت به یوازې د الہ العالمین کې د خدای نه سوا د بل چا تعظیم شرک دی دا داسې یو مقدمه ده چې دا اول په تا باندې مني کله چې دا مقدمه په تا باندې ومنله د هغې نه بعد بیا درته وایي چې ګوره مونږ خو دا عقیده جوړه کړې وه چې د خالق نه سوا به د چا تعظیم نه کوو نو رسول الله مبارک درته ښایي چې خالق خو نه دی مخلوق دی نو د ده به هم تعظیم نه کوي کم کسان چې د ده تعظیم او ادب کوي نو هغه مشرکان دی او د پیر صاحب هم تعظیم او ادب نه کوو ځکه وایي زمونږ عقیده دا جوړه شوې ده چې تعظیم د غیر الله شرک دی نو د پیرانو ادب هم شرک دی د علماو ادب هم شرک دی داسې بیا په ترتیب به راکوزېږي نو بیا درته وایي چې لاس به یې نه ښکلی شرک دی ځکه مونږ قانون دا ایښی چې تعظیم شرک دی او لاس ښکلول تعظیم دی چاته به د عزت دپاره پاسېږي نه دا شرک دی ځکه مونږ قانون دا ایښی دوی وایي چې تعظیم شرک دی او پاسېدل د چا دپاره تعظیم دی نو دا هغه بنیادي خبره ده چې حال دا دی یاد ساتئ رب کریم د دی دا قانون ماته زه وایم د ګستاخانې رسول دا قانون چې د الہ نه سوا د بل چا تعظیم شرک دی دا قانون د دی د خپلې خېټې نه جوړ شوی قانون دی دی باندې نه نص قرآن شته دی باندې چرته کم حدیث کې نه داسې مضمون شته بلکې ټول نصوصي قرآني چې د تعظیم متعلق راځي هغه د دی د اصل بیخکندي کوي د دی اصل خرابوي ربی کریم فرمائی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چا چې د الہ العالمین د معرفت د نښو تعظیم وکړ ان الصفا والمروة من شعائر الله بل ځای فرمایي صفا او مروه چې کوم دی دا د خدای تعالی د معرفت د نښو ځایونه دی رب کریم فرمایي چې چا د صفا تعظیم وکړه چا د مروه د غونډۍ او د کاڼو تعظیم وکړه فانها من تقوى القلوب دا د زړه تقوا ده دغه انسان په سوچه ایمان مشرف دی صحیح مسلمان ګستاخان رسول نه دا پرسان پکار دی چې اشنا ته داسې وایي چې د الہ نه سوا تعظیم شرک دی آیا صفا ته الہ وایي که غیر الله ورته وایي مروه ته الہ وایي که غیر الله ورته وایي څوک هم ویلی نشي چې د صفا او مروه غونډیګانې ګنې خالق دی بلکې مخلوق دی جواب راکوي څه شی دی جواب په شوق راکوي څه صفا او مروه خالقان نه دي مخلوق دی کاڼی دی غونډۍ ده فقط دومره خبر ده چې د الہ العالمین په دوستانو کې یو ډېره بهترینه زنانه وه بیبي هاجره رضی الله عنها یو ډېره نیکه زنانه چې پیغمبر هم نه ده ولیه ده زنانو کې پیغمبر نه راځي اولیا راځي هغه پاکه زنانه ولیه د رب کریم یوه دوسته په دغه غونډۍ باندې قدم ږدي د هغې قدم د لاسه صفا او مروه غونډۍ ته دومره تعظیم میلاویږي رب کریم فرمایي چې چا یې تعظیم وکړو نو دا د زړه تقوا د ایمان دی قرآن کریم د دی د اصل بیخکندي کوي دا د خېټې نه جوړ شوی اصل دی چې د الہ نه سوا د بل چا تعظیم شرک دی چا ویلي شرک دی او
تعجبی خبر الله دا چې هغه بیبي چې دې کاڼي سره قدم لګېږي هغه کاڼی هم د تعظیم لایق جوړېږي. نو ووایي چې بیبي به څنګه د تعظیم لایقه نه وي؟ حاجري بیبي تعظیم به نو څنګه شرک وي؟ تعجبی خبره ده. وګورئ بیت الله شریف نه یو 5 قدمه د نور خطو په اړخ باندې یو کاڼی پروت دی. مقام ابراهیم ورته وایي. مقام ابراهیم هغه یو عام کاڼی دی، یاد ساتئ. ګورئ یو خو حجر اسود دی چې خلک وایي جنت نه راغلی کاڼی دی، یو مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم کې چې کوم کاڼی دی دا کاڼی ګورئ جنت نم نه دی، عام یو کاڼی دی. لیکن د رب کریم په دوستانو کې یو خصوصي دوست ابراهیم علیه السلام قدم ورسره تعلق نیولی دی. اوس هم د ابراهیم علیه السلام د قدم مبارک پنجې پکې ښکارېږي. دومره د تعظیم لایق دی. رب کریم تمام امت محمدی ته امر کیا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ونیسئ مقام ابراهیم زید منزا. څوک هم چې طواف کوي کوابي دی که سني دی که تعظیم د غیر الله ته شرک هم وایي خو بدبخت بیا هم راځي او دې کاڼي سره خوا کې 2 رکعته مونځ کوي او کوی نه کي نو طواف به یې ونه شي، واجب ترې پاتې کېږي. دا په بنیاد حاصل یې راایستلی تعظیم د غیر الله شرک دی. دې کاڼي کې څه شي کمال دی؟ کمال دا دی چې د رب کریم د یو دوست قدم سره نښتی دی، ځکه دا کمال میلوي. لیکن بالمقابل که څه قدمونه وړاندې لاړ شي 6 کیلومتره مزل وکړې مینا ته به ورسېږې، هلته یو 3 بسو لږې ښکارېږي. هغه داسې کاڼي دي چې د هغې تعلق د شیطان د قدم سره جوړ شوی دی. تا روزي قیامت ته سنګسارېدو لایق جوړ شوی دی. هر سړی ورځي په کاڼو باندې ولي تعلق یې د شیطان د قدم سره دی. او هغه چې د ابراهیم علیه السلام د قدم سره تعلق جوړ شو دومره د تعظیم لایق شو چې سعودي حکومت که د وابیانو هم پرې راغی او تعظیم مني او که نه مني په هغې ته اوس هم د سرو زرو غلاف ورغورځتلی شوی دی. حاجیانو صاحبانو په شوق سبحان الله وایي. دا شان رب کریم قرآن کریم کی فرمائی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب علیہ السلام یقینا منگتا دنیا تا شاہد لے گلے. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمائی علامہ قرطبی نقل کے تفسیر خپل کے شاہدن مانا دادا رب محبوب علیہ السلام تا دا امت دا ټول اعمال پیش کی گیا غی گوریں اگر تا پیش کی گیا دا اعمال فیشهد علیہ یوم القیامہ بیچے اگوری دا نزکب ورز دا قیامت کے پاغے شاہد جوڑے گئے. مبشر تا نذیر تا داغین بعد عام مومنانو توائی اے مومنانو محبوب علیہ السلام میں دی صفاتو خاوندی دا پارا درو لے گا لتوقروه لتوقروه کہ تاسو دا توقیرو کیا. توقیر چاہتا ہوئی احترام تاوئی اے امتیانو دید پارا میں رسول اللہ مبارک درو لے گا لتوقروه چی تاسو توقیر و تعظیم کئی. ذکر میں دیارلوی شان والا در لے گلے چی تاسو بے تعظیم کوئی. لیکن وہابی در تسوائی بالمقابل قرآن کریم خلافت و نافذ ہوائی نہ تعظیم مکو مشرک جوڑے گئے. وګوره د محبوب علیہ السلام د تعظیم متعلق رب کریم سورہ حجرات کے سناشنا ایتنا نازل یام دا باندې یو کسو آواز ډیر بلندو بے ادبم نه دی منافقم نه دی روغ جوړ مسلمان دی او د محبوب صحابی دی با ادب دی. محبوب فرمائی خدای تعالی زما دا ټول امتیان چڼ کړلا پاغې کې صحابه کرام زما صحابیت ته ممتاز کړلا. سړی چې یو شی چڼی قیمتي شی ترې نه بیلی که نه وای دا ټول امت زما یې چڼ کړل نو زما صحابه کرام زما صحبت ته ممتاز کړله. دا د ما صحبت لایق خلکو چې ما دپارې دا ممتاز کړل. ګنې لوی لوی شان خاوندان دی خو چې د صحابیت درجه خدای نه ورکوله چا په یوه شپه کې او چا په 2 چا په 5 شپو کې رسول الله مبارک د وفات نه بعد را رسېدلی دي صحبت یې نه دی نصیب شوي. هغه صحابي مبارک د ادب نه ډک انسان دی ډېر یو پاک انسان دی خو څه وشول چې د بعضو انسانانو آواز بلند وي هسې چې خبرې کوي شور کوي ته ورته
ورته بار بار وایه جومات کې تیزې خبرې ښې نه دي هغه بې ادبي مقصد نه وي خو د اواز یې همدا شان جګ وي هغه صحابي مبارک به بار بار آواز کوه جګ آواز باندې به یې خبرې کولې رب کریم سورہ حجرات کی عام مومنانو تایت نازل یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خپل اوازونه د محبوب علیه السلام په آواز مه اوچتویه کله چې محبوب علیه السلام در سره وي نو تیز تیز مه غږېږئ هغه شخص د وجې نه تیزې خبرې به نه کوئ او هغه مقصد بې ادبي م نه وه په آواز تیز و بس تیزې خبرې به ترې نه کېدې عام ټولو مؤمنانو ته وایي اوس هم وګورئ حرم شریف ته مدینې منورې ته چې حاجیان صاحبان لاړ شي په روضه مبارکه دا آیت لیکل شوی دی یا ایها الذین آمنوا د ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی رسول الله مبارک په آواز مه اوچتویه دا آیت مقصد دا دی اوس به د روضې مبارکې سره ګورې په تیزه درود هم مه وایه چغې م ډېرې مه وه بس ډېر په ادب او احترام باندې تېرېږه دا د ادب مقام دی آیت دې دپاره لیکلی دی چې رسول الله مبارک نبوت څه ختم خو نه دی که مبارک په مرقد کې دی ته به یې همغه شان احترام کې لکه دنیا کې چې څنګه وو صحابه کرامو احترام کولو بیا ورته وایي خپلو کې چې یو بل ته څنګه آوازونه کوئ ای فلانیه دلته راشه دا شان محبوب علیه السلام ته چغې مه وهئ دا بې ادبي ده ان تحبط اعمالکم او که نه منع کېږئ او د محبوب علیه السلام د وړاندې مو آواز اوچت کا یا مو هسې اوازونه او چغې ورته ووهلې بې ادبي در نه وشوه ان تحبط اعمالکم ګینې عمل به مو تباه و برباد شي علما کرام فرمایي عمل هسې نه بربادېږي تر څو چې کفر را نه شي نو وایي مقصد دا دی چې د محبوب علیه السلام بې ادبي کفر دی که بې ادبي در نه وشوه نو عمل به مو تباه و برباد شي څومره اعمال مو چې کړي ټول به ختم شي وانتم لا تشعرون خو تاسو ته به پته نه وي هسې د خولې کلمه به وایي آګاه به م نه وي چې ګینې ما نه بې ادبي شوې ده خولې څه کنټرول به ساتئ ګورئ دا بې ادبه قوم چې د یهودو جاسوسان دي او دیم یهودیان دا د یهودو ایجنټان دی راووتل چې ممبر ته پورته شي په بل چا اعتراض نشته دی رسول الله مبارک ځان نه دی خبر رسول الله مبارک دا نشي کولی اوس لا دې حد ته دا بدبخته ګستاخان ورسېدل چې هر مجلس کې دعا کوي رسول الله مبارک هم دعا کې یاد کوي چې خدای وبخي دوی په دې کې مشک پیدا شوی دې حد ته د دې ګستاخي ورسېدل هر مې دا کوم چې مستقل آیت نازل شوی دی په زوره خبرې بندې شوی دی هغه مبارک به بیا دومره نرمې خبرې کولې چې محبوب علیه السلام به یې آواز نه اورېده را بغې محبوب سره به یو خبره کوله هغه به ورته وي لږ په زوره ووایه ده به بیا د ادب نه خاموشي وکړه هغه به وانه اورېده خبره بیا به یې ورته وي بیا ووایه هغه به نه اورېده د ادب نه به یې دومره نرمې خبرې کولې رب کریم د همغه صحابي په تعریف کې بل آیت نازله هغه کسان یغضون اصواتهم عند رسول الله هغه کسان چې د محبوب علیه السلام په مجلس کې اوازونه نرم کړي دي ټیټي ټیټي خبرې کیا په زوره نه غږېږي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی دا هغه کسان دي چې خدای تعالی د دې ادب والا د خلکو چې نرمې خبرې کیا د محبوب د وړاندې په زوره نه غږېږي د ادب نه کار اخلي د دغه خلکو زړونه خدای تعالی د تقوا دپاره پراخ کړي دي دا د زړه متقیان دي دا د زړه تقوادار دي قرآن کریم چې د محبوب ادب چا وکړه هغه ته متقي وي من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب هغه ته متقي او صحیح ایمان والا وي دا وهابي قانون دا جوړ شوی چې تعظیم د غیر الله شرک دی دا څومره فرق لري په درمیان یاره که دې موضوع کې مخکې ځم چې صحابه کرامو د محبوب سره څومره ادب او احترام کړی دی حیران به پاتې شي صحابیان محبوب علیه السلام په هغه کور کې و بیمارو یو لوښی وی ما ته کېږده یخني د بار وتی نه شمه که زما ضرورت پیدا شي نو اودس په هغې کې مات کما محبوب علیه السلام په هغه لوښي کې اودس مات کا بیبي ته وایي دا بهر چېرته واړوه هغه بیبي چې بهر ته لاړه او د محبوب علیه السلام نه یې وړښته شوه نو د محبوب علیه السلام هغه بول یې واخېست